د اخلاقو سر هغه دا دی چې انسان چاته عفو وکړي، بخښه ورته وکړي. که درته ووایم چې د ټولو اخلاقو خلاصه هم دا ده، نو مې تاسو ومنئ. او که دا درته ووایم چې د ټولو اخلاقو هغه لوړ مقام هم دا دی، خورا ډېر لوی مقام لري په انساني اخلاقو کې، په انساني همدردي کې، په قرابت کې، په کلیوالي کې، په دوستي کې، په ملګرتیا کې. خورا ډېر لوی اعمال دي دا چې انسان چاته عفو وکړي، انسان چاته بخښه وکړي. خامخا لوښي یو لرګی په خامخا یو وخت سره مشلي ګړب به خیږي. خامخا د زوی او د پلار در مابین یو خبر راځي، د ورور او د ورور در مابین، د خاوند او د ښځې در مابین، همسایه او د همسایه در مابین. دا یوازې نه چې بخښنه دا د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي، دا د قریبانو په مابینځ کې د برکت او د خیر سبب ګرځي، بلکې همدا بخښنه، دا عفو، دا د الله رب العزت د قرب یوه لوی ذریعه ده. الله ته انسان پیژندی کېږي په انتقام اخیستلو، د بل په وهلو، د بدو جواب په بدو ورکولو. په دې باندې الله نه راضي کېږي. ډېر ځله دی پېښېږي چې ستا بیخي دښمني، خو د بخښنې په سبب هغه ستا یو بهترینه دوست جنې جوړېږي. دا په قرآن کې الله رب العزت خپل حبیب ته وایي، خپل حبیب ته، د دواړو جانو سردار ته. او د دې به الله رب العزت په دنیا کې هم اجر ورکوي او په آخرت کې هم. په دنیا کې اجر نبی علیه الصلاة والسلام بارک فرمایي چې زه قسم اخلم پر دې درې خبرو چې دا به همدغه رنګ وي. په درې کې یوه خبره دا ده چې د انسان عزت دا په عفو او په بخښنو نه کمیږي، بلکې برعکس زیاتیږي. زموږ خلک دا ګمان کوي چې یاره زه چې اوس در دې ورته تېر سم، دا سړی سبا نور را باندې مخته کېږي او دا او دا او دا، او خلک به ماته څه وایي، خپله بدله نشي ځینې اخیستلی، دونه بې غیرته دی. دا د شیطان خبرې او مشورې دي. د اسلام هدایت دا دی، انبیاء علیه السلام زندگی وګورئ، د چا څخه خپل بدل نه اخیستی، څومره خلکو زیر کړي دي. بد چې بلې وکړي لا نه شابش، لا افسوس، لا تعصب. څنګه انسان د بدو جواب په بدو ورکوي؟ که انسان د خدای رضا لټول وغواړي، که انسان د خدای پر رضا باندې نظر وساتي، دا ډېر ګران لوی عمل دی. د انسان د خدای رضا مطلوبي دا اسانه ده. په قرآن عظیم شان کې یو آیات دی، ډېر عجب او نه اشنا آیات دی، په سوره نور کې دی. دا سوره نور علما وایي په ښځو یې لا زده کړي، د نورو خو باید یې زده کړي. په سوره نور کې الله رب العزت په 22 نمبر آیات کې فرمایي ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. الله رب العزت وایي عفو کوي، عفو وکړئ، یو بل تاسو سره چا بد کړي دي ویې بخښه، عفو ورته وکړه، در تېر شه، در هغه نقصان چې در رسولی دی هغه ورته معاف کړه. الله رب العزت وی الا تحبون، آیا تاسو دا نه خوښوئ ان یغفر الله لكم چې تاسو ته الله پاک بخښه وکړي. مطلب د دې آیات دا راوځي چې که ته غواړې چې الله دې وبخښي، ته بخښه چاته کوه، بس. مطلب د دې دا راوځي که ته غواړې چې الله تا ته بخښه وکړي، ته غواړې تا ته الله معافي وکړي، بس د الله مخلوق دی، د الله بندگان دي. څوک به د نادانۍ د وجې، څوک به د کشرتوب د وجې، څوک به د بې علمۍ د وجې، څوک به د څه وجې، څوک به د څه وجې. شیطان نفس د انسان سره ورسره دی. په دغه بدو باندې به برته هغه پښیمانه وي، برته چې ستا سره یې کړي دي، چې هېڅ پیدا هم په بدو کې نشته د نقصان او د ضرر نه بغیر، په هغه به برته پښیمانه وي. خامخا به یې ته زیر کړی. خو بس د ټولو غټ ننګ او عزت او وقار دا دی چې انسان چاته بخښه وکړي. د رب العزت په صفاتو کې یو صفت هغه دا دی چې عفو، بخښونکی. او کچېرې موږ عفو اختیار کو، موږ بخښنه وکړو یو بل ته، موږ در خطا یو بل ته سره ورتېر شو، بیا به په کور کې م اتفاق او په محله او په کلي علاقه او په قریبانو په لرې په ژوندي کې به هم وي. او د دې به دا بدله موږ ته الله راکوي چې دا د الله د محبت ذریعه ګرځي. هغه کسان الله پاک خوښوي، ان الله يحب، څنګه آیتونه د قرآن کریم دي، الله هغه کسان خوښوي چې د نورو تېروتنې انسان معافوي. الله هغه کسان
په خپله دا د الله صفت دی. د الله صفتونه ښه صفتونه دي که څنګه؟ در دې به ښه صفتونه چېرته پیدا سي؟ دا د الله صفت دی. الله عفو کوي، الله بخښه کوي. که خدای پاک زموږ په بدو رانیولی اوس په د مځکې سره له موږ نه صفا ولی، چېرته به یو انسان نه وای؟ کمزوري یو، عاجز یو، هر سړی په خپل پیرډ کې، په خپل مثال، په کانچو په خپل اندازه کې ګناهګار دي. د ملا د جلا خپل حال دی، د ملک د کلي د جلا خپل حال دی، د دکاندار خپل حال دی، د چوکیدار خپل حال دی، وغیره وغیره. موږ تاسو ټول باید د الله رب العزت څخه بخښه وغواړو، او موږ تاسو باید یو بل ته زړه هغه صفا کړو. موږ باید یو تاسو بل ته زړه کې خبرې ونه ساتو. موږ تاسو یو د بل سره د خدای د رضا لپاره ښه وکړو، که قرابت وي، که همسایتوب وي، که هغه عزت وي د یو انسان. او همدا بخښنه دا د انسان د کمزورۍ نښانه نه ده. خلک ډېر دا زیات فکر کوي چې زه که بخښه وکړم خلک به کمزوري ما وګڼي، خو په حقیقت کې دا د ننګ او د غیرت لوړه علامه ده چې انسان پر بدو ښه وکړي. پر ښو باندې ښه، دا د ښځو کار دی، ښځې هم دا کوي. او پر بدو باندې ښه، دا د انبیاو علیهم السلام کار دی. پښتانه وایي دا د زمري کار دی. نبی علیه السلام فرمایي، د مسلم شریف حدیث دی، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. د الله رب العزت بنده ته د عفو په بدل کې عزت پرته بل هیڅ نه زیاتوي. الله به خامخا تا ته عزت ورکوي. او په همدې عفو کې در هغه انتقام، در هغه بل در وهلو، در هغه بل در ډزولو، ښکنځل درته کولو، او داسې او په خوله کې ګوتې ورته واچوي او وغیره وغیره، در هغو چې ته بدله ځینې واخې، چې په لاخې جواب یې په سوک ورکړې، در هغو په دغه عفو کې ډېر د روح او د بدن سلامتیا او سکون پراته دي. کله چې تاسو یو څوک بخښئ، تاسو په حقیقت کې د خپل ځان سره ښه کوئ. دا تاسو د خپل ځان سره کوي، بدله به الله درکوي. تاسو خپل ځان د کینې، د غصې، د رواني ناجوړۍ، داسې ناجوړي چې د هغه څه د انسان ته د زړه درد، د زړه د عملې، همدارنګه د عمر برکت، دا ټول ختمي. تاسو که څوک بخښئ، نو دا مطلب چې په خپل عمر کې برکت غواړي، د عمر په خوند به پوسي. دا نیوي کال دی ژوند تا ته خدای درکړي. د نیوي کال په آخر کې د زکندن دی درته معلومیږي لکه 9 سکنټه ژوند په دې ارزي نه چې د دې سره جنډۍ جګه که، د دې سره جنډۍ جګه که، د دې سره جنډۍ جګه که. بس که څوک په ښه پوهېدی، خدای پاک دې ښه پوه کړي. که په نه پوهېدی، دې ته مه ګوره چې څوک په تا پسې څه وایي یا څوک مثال څه کوي. که دې وس رسېدی، ښه کوه، بس ډېر ښه کوه، ډېر چا سره یې مشکل. همدارنګه که چیرې موږ تاسو په ټولنه کې، یا زموږ ته په کورو کې، یا زموږ ته په محلو، په قربتو، په دې خبرو کې، په همسایتوب کې د غچ اخیستلو، د بدلې اخیستلو رسم و رواج مثال دا خبره زیاته سي، لکه څنګه چې زموږ ته په ښارو کې اوس زیاته ده، نو د دې د وجې سوکله دې څه غټې خبرې پیښیږي، د دې څه د دښمنۍ بنیاد جوړیږي، د دې څه د دښمنۍ ریښې چوي، او پر ځای د ښو په ټولنه کې د مینې او د ورورولۍ بجای د غصب، تر قتل، تر یو در بل در وژلو، تر مال در لوټولو، در سوځولو، در رقم پریشانۍ پرې ځینې پیدا کېږي. غټ اور د کوچني اور څله کېږي. له دې وجې زما ګرانو عزتمندرونو، هغه یو سړي وي جمع ته څو کسه وي، توکاڼې کړې ولې، لاړې تو کړې ولې. بل سړي ورته ویل چې تا ولې لاړې تو کړې، دا خو ته ما ته ځان د بدماش ښکاره کوې. پر دې شپږو کې مړي په کلي کې شوي ول. که انسان چېرته دا رقم دغه کوي، شیطان انسانان زلخته کوي. یو بله ناولده کیسه وله چې یو سړي بل سړي ته څه ویلي وله چې تا نو ولې ما ته دی وویل، ولې دې ما ته وکتل، تا ولې ما ته وکتل. پر دې باندې سلام یې وراچولی ولو، ورته روغبړ ورسره کړی، ورته تا ولې دی ما ته دی بد وکتل. پر دې باندې څو واره په پښتنو کې جنګونه مړي سوي. د خدای بندګانو، در دې نو جهالت بالا سته چې بعضې خلک داسې کارونه کوي، در دې نو ناپوهي بالا سته.